عزیزانو قصه ډیره اوږده ده. په دغه اثنا کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم ته یو پیغام راغی چې ته به معراج ته ځې. دا خبره دې پورې لږه په غور واورئ چې نن سبا یو فرقه ده هغې د معراج جسمانی نه خلقو ته وایي چې دا عقل نه مني چې په دې جسم عنصري سره رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمان ته لاړ. ما د دې خو آسان جواب دی. دا د عقل ومنله چې د امریکې کوتری کینولی او په راکټ کې اوس سپوږمۍ ته تللی ویلاو دا خو شوی نو ما امریکې کوتری سپوږمۍ ته تللی شي او د خدای محبوب جناب محمد رسول الله اسمان ته تل ستا عقل نه مني. وی هغه جاز کې تللی و ما دام جاز کې تللی و که نه براق جاز نه و. اوس غوږ کېدی لږ بچیان. رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج قرآن ویلی دی او د هغې تفسیر پیغمبر بیا په خپله بیان کړی. د ام هانیې رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت دی. د شپې جبریل را براق ورسره دی. وی خوځولو وی تیار شه بارې راوویستو دس وغیره پې وکړو شق صدر یې ورته وکړ. دا براق باندې سور کو د شپې شپې مسجد اقصا ته راوست. مسجد اقصا هغه ځای دی چې فی الحال د یهودو په قبضه کې دی. یهود هغه خلق دی چې د هغې سپورټ ټول امریکا کوي. امریکا هغه خلق دی چې زمونږ ماماګان دي او مونږ یې خورهیونه یو. فی الحال د یهودو په قبضه کې دی. د شپې شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق سور که او مسجد اقصا ته بوت. قرآن کې راځي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. په دې دا علما پوهېږي چې لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل. الله هغه ذات دی چې د شپې په یو پړک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مسجد اقصا ته بوت. دې خوا وګورئ. اوس د مسجد اقصا کې پیغمبر ته ارشاد وشو چې د 1,24,000 پیغمبرانو تقاضا ده چې مونږ له 2 رکعته مونځ نه. حضور علیه السلام 2 رکعته مونځ ورته وکړه. جبریل ورته ووی چې یا رسول الله ټول صفاتو باندې موصوف وي یو صفت پاتې و امام الانبیا هغه هم نه نشو. دې ځنه معراج شروع شو. معراج عروج ته وایي. عروج په عربي کې پورته تلو ته وایي. څه ته وایي؟ عروج په عربي کې پورته تلو ته وایي. معراج ته معراج وایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته تللی. یو قدم د براق به داسې پرېوتو لکه څنګه چې منتها د نظر وي. آسمانونو ته رسي دروازه ټکي. دربان څوک اول دروازه پار شوه دویمه درېیمه سدرة المنتها ته جبریل علیه السلام ورته وایي یا رسول الله دې ځای نه مخکې زه تلی نه شم. ایو بزرگ اشعار دي وشیخه سمش. جبریل ورته وایي یا رسول الله دې ځای نه مخکې زه نه ځم. زه چرې تلی نه یم. که دې ځای نه مخکې لاړم د الله انوار به مې وزرې وسوځوي. عطا الله شاه بخاري رحمه الله تعالی وتبارک دے اللہ غریق رحمت. اگر کاش سدرۃ المنتہا میں جبریل کے جگہ میں ہوتا. کاش سدرۃ المنتہا میں جبریل کے جگہ میں ہوتا اور حضور مجھے کہتے کہ بھائی میرے ساتھ چلو. خدا کی قسم میں ساتھ چلا جاتا. لوہ شان اللہ قرب چه نصیب کیږي په دیدار باندې مشرف کیږي. ورته وایي حبیبه د دنیا دستور دا دی یو دوست چې بل دوست ته ځي نه څه تحفه ځان سره وړي. یو دوست چې بل دوست ته ځي څه تحفه ځان سره وړي. ته چې د دنیا نه راغلی تا ما له څه راوړه. الله ورته وایي تا ما ته څه راوړه. اوس په دې تاسو مونږ ځکه نه پوهېږو چې مونږ دوستي نشته نو پوهېږو به په څه. پیغمبر تحفه ورته د هغه د شان مناسب ځکه چې
خوراک سکاک لباس د هر څه نه منزه مبرا دی. تحفه هغه تحفه وایي چې کوم د هغه د شان سره مناسب. یا الله تعالی مې تحفه تحیه عربي لغت دی په ډېرو معنو راغلی. یو معنا د تحیې تحفه او ډاله اے پروردګار تحفه مې راوړې چې زه به ستا منځونه او ستا عبادت کوم او ستا پاکي به بیانوم. الله ورته څه وایي پتا دې سلام یې زما محبوبه. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو دې سلام وي خو زه یوازې نه یم زما ډېر زیات ملګري دي. اے الله په ما خو دې سلام وي خو ستا په بندګانو کې چې کوم نیکان دي په هغوی دې سلام وي. زما عزیزانو دغه راز و نیاز څومره وختو ویښ شئ ویښ داسې وخت در باندې را روان دی داسې دور در باندې را روان دی چې دنیا کې د چا د جواب خو نه یی په قیامت کې به د خدای د جواب هم نه یی او نه به د هغه د ملایکو د جواب. داسې الفاظ به نه لري چې ځان پې خلاص. ویښ شئ نن د پاکستان مسلمان هیڅ نه غافل نه دی سوا د دین. راځي جلسو کې ناست دي نو دا تاسو ناست وئ که نه دوه درې تقریر مور دی یاره که تاسو له به سبا ټکی یاد وي نو زه خو باړو بني آدم. او بیا دا خبره چې دا اوس درته شروع کوم چې دا وخت څومره و چې څه وخت کې راز و نیاز کېده د الله او د جناب محمد رسول الله منځ. پاکستان وګوره د ریګن او د ګوربچوف ملاقات کیږي نو دی ټولو دبلې اچولې دي خېټې ته. چا باجې اچولې دي او چا دبلې. ریګن او ګوربچوف کی ملاقات ریګن او ګوربچوف کی ملاقات. ټلویزیون باندې دوی مخته دي خبرونه هم دا دي اخبارونه هم دا. هلکه ریګن او ګوربچوف څه پورم د میردین جومات څه شی دی. دا کولمبیا کې چې 30,000 کسان په اور وسوځېده دا ګوربچوف او ریګن دې بچ کړي وی که نه. د امریکې ملک دی که نه اور کې وسوځېده نن پکې بله دماکه شوې ده. وی ګورئ حیران به پاتې شي 2,000 کسان به یک وقت تباه شي. 2,000 کسان نن پکې 2 دماکې نورې وشي. یو غرم نشي راټینګولی. ریګن او پلانی کې ملاقات او څه چل دی ایټمي هتیار کم کوي او تشین وسله کمه کوي. دا وسلې واورئ دا وسلې دا دوی ځان له جوړې کړي مونږ له نه ځان له. زمونږ ژوندم چې خدای سره رابطه او تعلق ښیي انشاءالله ژوند مو هم ښه دی او چې آخرت لم څه جوړ کړي زمونږ مرګ هم جنت دی. دا د پلیتې زامن د دوی ژوند هم د سپو دی او مرګ به هم د سپو. نو دغې له څه اهمیت ورکړی دی دې ملک. سهار چې راپاسئ د ټپوس د بچي غوندې په اخبار سترګې پرانیزئ. دکان ته چې راشي لا بسته دې کولو کړي نه چې اخبار ته دې مخکې بستې کولو که خوار شي. غریب سړی لا چا لیډر کړی دی. او تاسو غریبان چاته لیډران لیدلي دا خانان او نوابان دي او دغه ښځې مزې دي دا به در باندې حکومت کوي. خدای په راستۍ چې د منګک روڼې په ارام کښېني. که اخبارونه کته خو لاسې کوي چې ویې سټې قرآن ګوره حدیث ګوره خبره چرته اوره. جماعت ته وخت ورکا تبلیغ ته وخت ورکا. واورئ د ځمکې په سر چې څومره ډلې دي په باب د دین کې د تبلیغ نه ښه ډله بله نشته. والله العظیم چې مولانا الیاس رحمت الله علیه حضرت چې وفرمایل مولانا الیاس رحمت الله علیه چې چا لیدلی دی هغه سړی اوس هم ژوندی دی. 161 کاله عمر 161. ما ته تپوس وکړ ما چې مولانا الیاس صاحب څنګه سړی و. ما ته وی زما ډېر دوستو نورې خبرې پرېږده. یو طالب په مسواک داسې په دې پوزه والی سبق ټایم کې بیا جومات له ورغی طالب نه یې معافي وغوښته. وی سهار ما پسې راغی چې ته را سره په جرګه لاړ شه دې طالب ته چې ما معاف که په قیامت کې خدای راته دا وایي چې په دې مسواک دې دا طالب ولې والی نو حضرت د دې ولې جواب ما سره نشته. دا د مولانا الیاس تقوا وه.
میسنې ګوره روټۍ خپله بستره خپله ترکاري خپله پیدا او سور په خپله په جوماتونو کې بیا په ځمکه او د خدای د دین دعوت ګرځول په روس کې وګورئ د خدای دین دوی رسولی دی یو روټي خلاص خو دې وښیي چې روس ته تللی او د خدای دین رسولی یو روټي خلاص وښیي په چین کې وګورئ په چین کې د چین وفد هغه ورځ راغلی حیران شم عربي کې ما سره خبرې کولې ما ورته ویل دا ته څنګه ما ته وی چې انا امام في جامع مسجد بيكينغ انا خطيب انا مقرر انا مدرس ما ورته ویل لأي كتب تدرس أي كتب تدرس ما تقول مشكات جلالين ترمذي شريف أنا مدرس دا چین د موزیتون په سینه کې ناست او دا زده کړي تاسو په مالګه منډۍ کې ناست یئ زه به په کلمه نه پوهېږم دا در سره مدرسې دي در سره لوی لوی علما اوسېږي جماعتونه دي دانګا بنګا طالبان راشي دغه ځای کې علما شي پټکیو تړي لاړ شي تاسو ستاسو اولاد ستاسو بچي رڼا شته او نظر هم نه لګي چې د دې خبرې به هم خدای تاسو نه یوازې مالګو منډۍ لوی جومات ښایسته جوړل دا کمال نه دی جلسې له پکې راتلل دا کمال نه دی دا څه چې پکې ویلی کېږي دا به بچو ته ښیې دا به ته وې اوسګار ټایم کې به د سپاره په لاس کې ته به ورځې او طالب کېږي نو عزیزانو دین زده کوئ آخر بجاړئ په ویړو بجاړئ او فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به دومره جاړئ چې جړا به هم څوک ورکولی نه دا وخت څومره وخت وخت څومره ځکه چې قرآن کې راځي د سترګو رب کې مسجد اقصا نه مسجد حرام نه مسجد اقصا ته سترګو رب پاستله بیا چې پیغمبر راغی کنجي د دروازې مغسې خوځېده بستره مغسې ګرمه وه دا خو اشاره ده د انتهایی سرعت نه علما لیکي دا چل دا نه و ما ته وګورئ مذاکرات چې شروع شو الله د کائنات نظام ته وویل چې ودرېږه ځکه شپه ورځ پیدا کیږي د حرکت د فلک نه نظام ودرېدو نور په خپل ځای سپوږمۍ په خپل ځای وخت چې په کوم ځای دی په هغې ولاړ دی اوس خدای پوهېږي چې په دې کې زرګونه کاله تیر دي او که لکونه کاله تیر دا ملاقات د خدای تا ما ته پته ځکه نه وه لګېدلې چې کائنات نظام ولاړو هر څه معطل لکه یو ورځې شاید چې تاسو ته به پته نه وي په چین کې د صدر نیکسن د سړي او د چین د ماو منځ کې ملاقات و 15 میل مربع میل ایریا کې سړی نږدې نه پرېښود دا انتظامات به اوس تاسو وګورئ چې د دنیا بادشاهګانو ته د ملاقات د ځایونو کېږي هلته د سردار دو جهان او د رب العالمین منځ کې ملاقات دی د ټول کائنات نظام ولاړو ما ته خبره پوه شئ عزیزانو خبرې وشوې سردار کونین واپس چې ځمکې ته راغی سبا دی یو بوډۍ ناسته ده پنډوکی دی ورسره جاړي حضور ورته بوډۍ ولې جاړې وایي د یو یهودي نوکری ما سودا له راوتې وما سودا مې اغستې ته دې نیولی وخت رانه ډېر تېر شو اوس که ورشم الټه به مې هم وهي سردار کونین ورته وایي چې بیبي را پاسه پنډوکی به هم در سره زه یو سم او شپارس به دې مکما مونږ به هم ځان ته انسانان وایي پنډوکی به چا سره په سر کې بېګاه د خدای سره ملاقات شوی دی بېګاه راز و نیاز شوی دی او سبالی د یو کافر د وینځې سره پنډوکی په سر د هغې کور ته روان دی دلته ستا چې تانیدار سره اشنایي دی تانیدار سره چې سړی په لار رواني که نه نو داسې یو دوکان تم ګوري بل تم ګوري چې ومې ګورئ زه خان سره روان یم خان زما دوست دی اخلاق دې ته وایي کردار دې ته وایي شان دې ته وایي بېګاه څه شوي دي او سهارې وینځې سره پنډوکی په سر دی او د هغې شپارس
کور ته چې لاړو دروازه یې وټکوله سړی راووتو په خیر جوړ تکړه مرحبا خیر شه وی دا ستا وینځوال سودا پسې دې لېږلې وه دې نه وخت ډېر تېر شو ته دې نیولې د بیمار همدا نو جړلې چې که الټه لاړه شم د کور مالک به مې ووهي نو یو خو یې دا پنډوکه نه شو راوړی دا ورسره ما راوړو دویم که دې له دې څه سزا په نیت کې وي سزا مال راکه خو چې دې ته څه ونه وایې یهودي د جناب محمد رسول الله په خپو کې پرېوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله سردار کونین ورته وی د خدای بنده زه خو دې له نوم راغلی چې تا مسلمان کم د دې وینځې خدمت مې کول غرض و یا رسول الله د تورات یو مسله نن رښتیا شوه ما دا نه منله چې ته پیغمبر یې په تورات کې دا لیکلي وو چې هغه پیغمبر چې کوم په مکه کې پیدا شي په کومه شپه خدای سره ملاقات وشي دا الله په دیدار باندې مشرف شي په هغه سحر بلا کور ته نه تللی او د یو کافر د وینځې شپارس به کوي دا مسله په تورات کې لیکلې وه ما لیدلې وه یقین مې پتا نه راتلو اوس مې یقین راغی چې ته بیګا اسمان ته هم تللی عزیزانو دا ړومبنی سحر و هغه سحر چې په کوم شپه د رب العالمین په دیدار باندې مشرف شوی دلته یو اعتراض و د فلاسفو چې ټوله دنیا 14 کرې ده او هر یو کرې د بل سره تماس کړی یو کره د نار ده او یو د زمهریر دا څیزونه خرق او التیام نه قبلی پیغمبر چې معراج ته تلو نو دې کې دخول څنګه وکړو تې ووتو څنګه ښه خبره مولانا روم کړې وی دا سردار غوښتی اسمانونو ته چا و هسې چا غوښتی و او د اسمان کې د اور او د زمهریر کرۍ چا جوړې کړي نو اسمان ته خدای سړی غواړي او د لارې بندوبست ورته نه کوي اول خو دا خبره ده بیا دا چې نار او زمهریر هغه وخت کې سوځول کوي چې د خدای حکم وي چې د خدای حکم نه وي اور سوځول نه کوي چې د خدای حکم نه وي واوره کوکله کول نه کوي دا خدای په سترګو دې خلقو ته ښودلي زما عزیزانو خبرې ډېرې دي خلاصه ده چې سردار کونین د اسمان نه یو عظیم شی راوړو عظیم شی چې د خدای قرآن دی هغه د هغه حدیث د جناب محمد رسول الله ملې وتړئ ځان لیونی کوي چې په دې ملک کې به په آرام ترغې نه کینو چې د ملک قانون هم بدل کړی واوره د خدای آفت چې راغی بیا به د چا دوستي راټینګ نه کړي امریکې ته دوست ځکه مه وایه چې بنګال موږ نه د امریکې په شیطانت لاړ د ده 9 نمبر بیړی به لا رارسي او بنګال باندې دربم زرغونه شي تاسو خیال راغی دي عرض مې دا اعتماد به په خدای کې بروسه به په خدای کې د ملک قانون به بدلې واورئ نن قدم بیرته غل دی که نه دی ټول خلکو باندې خوب آرام دی تھوڑا گروپ دی تھوڑا گروپ دی تھوڑا گروپ دی سټک باندې اتوړې متوړې چرته دي اتوړا گروپ نشتا اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوږې لباس در اغوستی اتوړیا یعنی تاسو اتوړیان نشئ راټینګولی خدای مرکه 200 محکمې یی یو اتوړی والا نشئ راټینګولی دا د خدای قهر دی د خدای دین ته سپک ګورئ خدای تاسو سپک کړئ خدای رسوا کړئ خدای ذلیل کړئ قرآن غوندې کلام موجود دی او ته د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې خدای بم نور سپکئ د پاکستان یو حکمران وښایه چې په عزت کې کوز شوی دی چېرته یو
تورې کټوای ورپسې خلکو ماتې کړي. وجه ته ده چې راغلی په دې اواز دی چې زه به اسلام جوړوم او اخري کې اسلام سره چې څه کړي هغه تاسو ته پته وه، انجام یې څه شو. صدر صاحب اوس هم ستلي راغلي نه دي، اوس هم ستلي راغلي نه دي. که د مارشل لا آرډیننس په 1 منټ کې په ټول ملک حاوي کولی شي نو لاس کیدي دي قرآن آرډیننس هم په 1 منټ کې په ټول ملک حاوي کولی شي. که زمونږ وس او زور نشته چې په زور یې در باندې وکړو نو د خدای زور خو شته، د خدای زور خو شته. که نن دې ګوډی داسې ده نو سبا داسې کېدی شي.